ډېر ښه، موږ لرو چې ینګ 30 پوره دورې د منډو په ټولګي کې منډې کړي، یا ووایم چې د منډو کلب کې. نو ینګ ټولې 30 دورې منډې کړي. نو ینګ 4 دورې ډېرې مخکې له ښوونځي څخه منډې کړي، یعنی هغه 4 دورې مخکې له مکتب څخه منډې کړي. 3 دورې نورې هم په غرمه کې، 3 دورې ډېرې په غرمه کې، او 2 دورې ډېرې نورې هم د وقفو یا دمو کې. ینګ ډېر منډې وهي، 2 دورې ډېرې په وقفو کې. نو کوم کار چې زه غواړم تر سره یې کړم دا ده چې زه غواړم د دورو مجموعه یا ټولې مجموعې پیدا کړم چې ینګ منډې کړي، او زه غواړم چې هغه تر سره کړم په ګټه اخیستلو د خط له شمارې څخه. که راځئ د خط شمېره دلته رسم کړو. د خط شمېره رسم کوو. او ینګ یې د 30 له دورې څخه پیلوو. هغه 30 دورې منډې کړي او بیا هغه منډو ته همدا شان ادامه ورکوي. نو زما د خط شمېره له هر ځای مې چې زړه غواړي پیلوم یې، خو دا به مناسبه وي چې له 30 څخه پیل کړم، او بغیر له شکه کولی شم چې په 29 کې هم تر سره کړم او بیا 30 ته لاړ شم. پرېږدئ چې له هغه ځای څخه مخکې لاړ شم. 31 32 33 34 35 لږ نور هم پاتې 36 37 38 39 او دا هم 40. او کولی شم چې 40 هم ولیکم. او دا ټول هغه ځایونه و چې درلودل مې. که راځئ وګورو. ینګ په 30مه دوره پیل وکړ، نو هغه په 30مې دورې پیل وکړ. د منډو د کلب لپاره که ینګ 4 دورې ډېرې منډې کړي مخکې له مکتب څخه، نو که د خط په شمېرو کې 4 دانې مخکې لاړ شم سم بشي. زه غواړم د هغه 4 دورو ته افزایش یا زیاتوالی ورکړم. که زه په حالت د پراختیا ورکولو کې یم 1 2 3 4 او هغه 4 دورې مخکې له مکتب څخه، موږ له 30 څخه 4 ته بیایي، او بیا هغه 3 دورې زیاتې په غرمه کې منډې وهي. اوس هغه غواړي له 4 څخه لاړ شي 1 2 3 30 ته. هغه غواړي 30 ته لاړ شي، او دا هغه څه دي چې هغه زموږ 3 دورې د غرمې پر مخ بیایي، او بیا 2 دورې په وقفو کې. که هغه په 30 کې و، او اوس مخکې ځو 1 2 39 ته. په مجموع کې ینګ 4 دورې منډې کړي. که ینګ په مجموع کې 39 دورې منډې کړي، 39 دورې، او وکولی شول چې دا پیدا کړو په ګټه اخیستو د خط له شمېرو څخه. اوس راځئ یو بل تمرین چې د همدغه په شان وي تر سره کړو، چې تاسو یې د خان په اکاډمۍ کې ګورئ. او دا سم دلته. اجازه راکړئ چې ینګ په هکله خبرې له هیره وباسو تر څو ګیج نه شو. ښه دا وایي، او دا لږ غوندې وړوکی ده، خو هیله مند یم څه چې وایم تاسو وکولی شئ تر سره کړئ. یوه د سرې مرګیانو ډلې چې 100 تنه وو په تلو یې پیل وکړ. که غواړو له 100 څخه یې پیل کړو، او په حقیقت کې هغوی موږ ته وایي. که اجازه راکړئ ټول څیزونه ووایم. هغوی په 100 میږیانو لاره وهل پیل کړل. نو سره اردو یا ډله 3 دانې میږیان په یو سوري کې له لاسه ورکوي. که په حقیقت کې اجازه راکړئ 3 میږیان یې په سوري کې له لاسه ورکړل. 3 میږیان یې تر یو الوتونکي وخوړل. دا ډېر د افسوس ځای ده، او دا میږیان هم همدا شان له منځه لاړل. زه فکر کوم چې میږیان واقعا ډېر یې وړوکی موجود دی، او دا د پوهې وړ ده. یو میږی له منځه لاړ. کومه شماره خط پیدا کولو د هغه ورښیي. څو میږیان سرې اردو له لاسه ورکړي. که اردو 100 تنه میږیان وو چې حرکت یې وکړ، موږ دلته لاندې خط باسو. نو موږ ته اړتیا ده چې له 100 څخه یې پیل کړو. موږ ضرورت لرو چې له 100 یې پیل کړو. دا 1 په 100 پیلېږي. نو کولی شم سمدستي په دې خط وهم، او اوس کولی شو هغه یو وټاکو. خو باید لومړی پوه شو چې دا د پوهې وړ ده. که موږ یې په 100 پیلوو،
او بیا 3 میږیان په یو سوري کې ورکوو. اوس لږ لاندې راځو. په یاد ولرئ موږ میږیان له لاسه ورکوو. که غواړو د خط کینیا چپه خوا شمیرو ته لاړ شو، موږ غواړو کمو اندازو ته لاړ شو، غواړو لاندې لاړ شو 1 2 3. اوس دا هغه میږیان دي چې په سوري کې له لاسه ورکوو. نو 3 په سوري کې او 3 نور لرو چې الوتونکو خوړلی وو. نو تاسې 3 نور هم له لاسه ورکوئ او هغه 3 سم هلته دي. دا 4 نوي میږیانو ته راکمیږي او بیا موږ نور میږیان لرو چې له منځه تللی دي او هغه موږ 3 نوي میږیانو ته رسوي. نو سره اردو یا هم د میږیانو سور لښکر 3 نوي میږیان دي. 3 نوي میږیان باقی پاتې دي او زمون کار ختم ده.